په لغمان کې د سولې او امن په فضا کې د اختر لمونځ ادا او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند تود هرکلی وشو. د لغمان ولایت د مرکز په ګډون په 15 ګونو ولسوالیو کې د نیکمرغه کوچني اختر لمونځ د محلي ادارو د مشرتابه او عامو خلکو په ګډون په لویو جوماتونو کې د سولې او امن په فضا کې ادا او دغه راز په ټولو جوماتونو کې د خطیبانو، ملا امامانو او عامو خلکو لخوا د ملي او والي حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند تود هرکلی وشو. په مرکز مهترلام کې لغمان والي محمد آصف ننګ د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار او د ملکي او نظامي ادارو رهبرۍ د سلطان غازي بابا خارګوټي د حاجي دنیا ګل په جامع جومات کې د عامو ولسونو سره په ګډه د کوچني اختر لمونځ ادا او د عامو خلکو سره د وینا پر مهال لغمان والي محمد آصف ننګ د هېواد د جمهور رئیس محمد اشرف غني نیکي پیرزوینې او د اختر مبارکي ولسونو ته وړاندې کړه او ترڅنګ د اسلامي دولت پر اساساتو د جنګ او جهالت پر وړاندې مبارزې ته د ولسونو د هڅونې د نظام او همدارنګه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په تړاو د خلکو په همکارۍ ټینګار او تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلي ننګ په خپلو خبرو کې له محراب څخه د حق د وینا په رسولو کې له دیني عالمانو د مننې ترڅنګ د هېواد د ملي نوامسو ځمکنۍ بشپړتیا او د دفاع په لاره کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو او سرښندنو قدرداني وکړه او خلک د یادو ځواکونو سره همکارۍ او ملاتړ ته راوبلل. زموږ د وطن د زړورو سرتېرو نه چې هغوی زموږ د مالونو د ځانونو او د نوامسو دفاع کوي. زما عسکري نظام صرف او صرف یوه مقدسه دنده لري چې د نظام ساتنه، د امن ساتنه، د ژوند ساتنه باید وکړي. پیره کوي چې تجارت وي، ژوند وي، پیره کوي چې زراعت وسي، پیره کوي چې نظامداري بیارغونه او انکشاف وي، پیره کوي چې غلا ونه سي، پیره کوي زحمت باسي، مقدس ترینه جهاد ترسره کوي چې موږ او تاسې په امن کې ژوند وکړو. دغه انسانان د قدر وړ دي، دا د وژلو وړ نه دي. هیڅ انسان د وژلو وړ نه ده. دغه راز د ارشاد حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي او د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د جوماتونو خطیبانو او ملا امامانو په خپلو ویناو کې د هېواد له جمهور رئیس محمد اشرف غني مننه وکړه چې د هېواد د جیدو دیني عالمانو فتوا ته په احترام د سولې د ټینګښت په خاطر یې د اوربند اعلان وکړ. یادو خطیبانو او ملا امامانو د وسلوالو طالبانو لخوا د مثبت ځواب په څرګندولو هم خوښي ښکاره کړه او په دواړو لورو غږ وکړ چې د اوربند موده نوره هم وغځوي او په همدې پلمه د آباد سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره د سولې مذاکراتو ته لار پرانیزي. په اخر کې په هېواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حفاظت او د سرلوړي افغانستان لپاره ځانګړې دعاګانې هم وشوې. وروسته د لغمان والي او د ولایت د مرستیال په ګډون د ملکي او نظامي ادارو رهبرۍ د لغمان په مرکزي محبس کې د محبوسینو د حال احوال د پوښتنې ترڅنګ د هغوی سره د اختر مبارکي وکړې او د هېواد جمهور رئیس سلامونه او نیکې پیرزوینې هم ورته انتقال کړې.